دی دا خبره اوچتوي خو زمونږ خپل شمالي وزیرستان ام پی اقبال وزیر را ولاړېږي هغه ورته وایي چې نه دا د فوج خلاف سازش دی دا خلک د ملک خلاف دي دا په پردی ایجنډا کار کوي زه اقبال وزیر ته دا وایم چې ستا خو په دې چې ته ام پی ای شوی یو خو په شنه زور ام پی ای تللی تا ته بالکل د وزیرستان د خلکو ووټ نه دی درکړی بیا ته چې اسمبلي ته تللی دا د په تاریخ کې اول وار تقریر و چې تا وکړه تا خو اردو هم خپله نه ده زده تا خو لیکل هم خپل نه دي زده تا ته خو پیج هم نور خلک چلوي تا ته خو ایډیانې هم نور خلک چلوي ولې موږ د پیژنو نه او دا په اسمبلی کې ستا اول ور تقریر دی چې تا تقریر وکړو هغه دې هم داسې تقریر وکړو چې موږ د سړیا په شرمونو وشرمولو موږ د وزیر نوم دې په شرمونو وشرموو نو دا څومره د افسوس خبره ده چې سردار حسین بابک چې د بونیر دی هغه د وزیرستان دپاره اواز پورته کوي نو تا په کومه خوله او په کوم مخ په کوم شکل دا خبره کوله چې دا خلک ولې تا هغه د خویندو میندو فریادونه نه اورې تا د ماشومانو ویډیوګانې نه وینې تا د سپین ږیرو تصویرونه نه وینې چې د 70 کالو سپین ږیرو بوډاګانو ته یې په سترګو کې پټې ور بند کړي دي د هغې تصویرونه نه وینې د څه ثبوت غواړې دا 72 کاله په تا باندې څه وشول تړون دې ته کوڼې ولې ته وطن نه وینې ته مازغه نه لرې ته د دې وزیرستان باشنده ځان دعوه کوي چې زه د وزیرستان نماینده یم ته بالکل د وزیرستان نماینده نه یې ته چې چا سلیکټډ ته چې چا اسمبلي ته رسولی ته د هغو نماینده یې ته د دې جابرو ظالمو خلکو نماینده یې ته د دغو خلکو نمایندګي کوې که ته د وزیرستان نماینده وای تا د وزیرستان په زرګونو خلک چې په سرو وینو کې لت پت شول کورونه مارکیټونه بازارونه یې ونړېدل تر نن تاریخه تا په هغې یوه خبره کړې ده نه موږ خو ټیکې ډانګې هېڅ اړتیا دې ته نه لرو پښتون ته عزت مهم دی پښتون خپل عزت غواړي ته که موږ ته د سرو زرو بنګلې جوړه کړي وزیرستان د سرو زرو راته وګرځوي زموږ په هېڅ کار نشته موږ خپل عزت خپل ابرو خپله پښتو راته مهمه ده داسې خو برتانیا د ریل پټلۍ په دې وزیرستان په یو ځای بل ځای کې تېرولې خو زموږ پلرونو نیکونو د هغو خلاف جنګ وکړه د هغو خلاف یې لاریونونه وکړل د هغو خلاف راپورته شول هغه خلک یې وشړل د دې وطن نه ته چې د چا نماینده یې د هغو نماینده به وې دا زه په جار سره وایم چې ته نه د وزیرستان نماینده یې ته نه وزیر یې ته ځان ته خپل کام پیدا که ته ځان ته خپل قبیل پیدا که وزیر کوم هېڅ کله دومره بېننګي نه کوي دومره بېغیرتوب دومره دلاتوب نه کوي لکه تا چې نن په صوبایي اسمبلي کې کړی دی او ته به په دې باندې د ټول وزیر کام نه بخښنه غواړې او د ټولو وزیرستانیانو نه مې دغه خواست دی چې د ده خلاف که په سوشل میډیا کې که په عملي مبارزه کې د ده خلاف کمپین وچلوي چې سبا بل